زما نن 5مه ورځ د جدو بین راغله. د حسین اکثر د کوره بهر و. بس ما خو له سره خبرې ونه کړې. خیر خو دې که نه بچې داسې خو هېڅ خبره هم نشته. هغه اکثر په ډیوټي. السلام علیکم مورې. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. خیر انسپکټر صاحب کېنه. اوس مو ستا خبرې کوم. زما خبرې بھائی جان. او بچې رور دې وایي چې حسین هر وخت د کوره بهر وي. بھائی جانه څه وکړم ډیوټي ده که نه. حسینه دا خبرې پرېږده. دا راته ووایه چې که جینۍ مینۍ دې خوښه کړې وه که نه. بھائی جان اول به ستا واده کوم. زما خبره خو وروسته ده. حسینه زما کار خو اسان دی. ته راته د جینۍ نوم واخله پته یې راته وښیه چې اوس ورشم او خبره ورسره وکړم. بھائی جانه هغه د ډېرې غټې کورنۍ ده. هغه د دې علاقې د ټول نه مالدار سړي عزت خان لور ده. بھائی جانه تاسو حیران شئ ولې ما څه غلطه خبره وکړه. حسینه دا خبرې پرېږده. چېرته بله جینۍ خوښه ده درله یې وکړم. نو بھائی جانه زه سیارو سره مینه کوم. څنګه هغه پرېږدم داسې څه خبره ده. ووایه ورته بچې چې عزت خان څوک دی. دا د ما بال. ستا انداز ما بال دی. بچې بیا ورپسې جګړه ده. پاپا د خپل بال روک کړی و زما نه بال. پاپا دا د ما بال. حسنه دا بال دې له ورکړه دا ماشوم دی. زه روټۍ خورم تا بیا بل بال وړم ښه. نیم راغلی تا سره یو دو خبرو راغلیم. خدمت وایي جی. ته به زمونږ څه خدمت وکړې انسپکټر صاحب. خو زمونږ د ګریوان نه لاس وباسه لاس. ستا په مطلب زه پوه نه شوم. انسپکټر صاحب د خان دا مطلب نه دی. خان دا مطلب دی چې ستا په کوم ځای ډیوټي ده زموږ د خان ګاډي په هغه ځای تېرېږي. د خان ډګروان ستا ډېر تنګ راغلی. کله 50,000 روپۍ مزد درکړو او میاشت په میاشت به تا له خپله خرچه راځر سي. یعنې تاسو مال رشوت راکوئ. خان دا د چرسو پوډرو پیسې مو د ځان سره سنبال کړئ او که آینده دپاره مو داسې حرکت وکړو نو د تورو تمبو شاته به م کړم. حاجي زه خو وایم چې ته لږې بدلي وله وکړه چې خلاص شو دی. ایریا څوک چې زما نه مني نو هغه زه د دې تاڼې نه نه بلکې د دې دنیا نه وباسم.
ورشه بچي ډاکټر راواله. نه نه بچی نه ډاکټر ضرورت نشته. ما سره ټیم ډېر کم دی. ما سره یو واده وکړه زما په بچو به ښه تعلیم وکړې او زما بدل به د ټوپک په زور نه د قلم په زور اخلي. هلکه ګلزاده کار مال نشته، خرچې زیاتې شوي دي، څه به خورو څه به خورو، ډېر حالات خراب دی. شهزاده غم مه کوه، مال یې چل لازمي. هغه څنګه؟ هغه وګوره څه دي؟ بیا پې ورځو. څه به السلام علیکم. پرېږده مړه دا هغه نه دی. څنګه څوک پېژنې نه ماما خفه نه شي تا هغه نه ښه ځه داسې لیونی یا وایي ګورو که نه چې څه پکې شته او که نه لاله لږه د چوټي لاله شته شی شته پکې شته پکې ده که دخل غلو لکه ودرېږه لکه ودرېږه بچي څه سوچ کې مورې لسم مې پاس کړ اوس ګزاره ډېره ګرانه ده که دې خوښوي زه بهر څه کار روزګار شروع کړم. نه بچي زه پردي خدمتونه کوم خیر به اټولم په تاسو به تعلیم کوم دا ستاسو د پلار لوی ارمان. مورې که زه کار نه کوم نو ګرانه چې زموږ د پلار ارمان پوره شي. زه غواړم چې په حسین ډېر تعلیم وکړم او د پلار د ارمان پوره شي لوی پولیس افسر ته یې جوړ کړم. خو بچي ما سره ستا د زندګۍ غم دی. مورې یوه خبره ده یوه زندګي خو بچ شي که نه چې حسین تعلیم وکړي. بچي چې څنګه ستا خوښوي هم هغسې وکړه چې څنګه تا ته ټیک ښکاري. چل دی کار ما صحیح دی او نه که کار صحیح دی خرچه را سره نشته دواله دې اوس ګزاره وکړه نور یو بیا درکړم ډېره ډېره مهرباني صاحب څنګه چې تیاره ده راځه